اے د امت مسلمه ورونو او خویندو، ایا کله مو فکر کړی چې موږ د داسې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې د کائناتو خالق په نوم قسم خوري؟ ایا پوهیږئ چې موږ د هغه چا تر بیرغ لاندې یو چې د قیامت په ورځ به ټول پیغمبران د هغه شفاعت د سترګې په لار وي؟ موږ د هغه ستر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښود امتیان یو چې د رحمت بې پایه سمندر دی. کله چې نړۍ د جهالت په تورو تیارو کې ډوبه وه، محمد صلی الله علیه وسلم د رحمت للعالمین په صفت راغی او د انسانیت مړاوې هیلې بیرته راژوندۍ کړې. هغه چې د اخلاقو په داسې لوړه څوکه ولاړو چې دښمنانو به یې هم د رښتینولۍ او امانتدارۍ ګواهي ورکوله. هغه د کائناتو سردارو، د عرش مېلمه و، د انبیاو امامو، خو بیا یې هم د خپل امت لپاره شپې په ژړا تېرولې. کله چې به ټوله نړۍ په خواږه خوب ویده وه، هغه به د خپل رب حضور ته په سجده و او یوازینۍ ناره یې دا وه: امتي امتي، زما امته زما امته. نو ای د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم مینوالو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه یوازې په ژبه نه بلکې په خپل عمل کې ثابته کړو. د هغه مبارک اخلاق خپل کړو تر څو سبا د حوض کوثر په غاړه د هغه مبارک مخ ته د درېدو همت ولرو. نو ای الله، موږ ته د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم رښتینې مینه او په قیامت کې د هغه شفاعت را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. نو ای زما قدرمنو ورونو او خویندو، که دا د مینې یو کوچنی پیغام و چې ستاسو تر غوږونو مې ورساو، که مو زړه ته لاره کړې وي، په خپلو نیکو دعاګانو کې د خپل دغه ورور یادول مه هېروئ. ستاسو ورور بلال منیب. السلام علیکم ورحمة الله.